حدیث شریف کې راځي انس رضی الله عنه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ باندې توره راواخیستل او داسې یې پورته کړه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل من یأخذ مني هذا دا به له ما څوک واخلي دا توره په دې توره به څوک وجنګېږي فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا حاضر صحابه کرامو ټول ورته ویل چې ای د الله رسول یې ورته ویل ما ترې راکړه زه به په دې توره باندې بیا د کافرانو سرونه پرې کړم هر صحابي دا شوق او لاس یې ورته وغځوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې تورو وروسته بیا وویل فمن یأخذه بحقه د دې تورې حق به څوک ادا کړي د دې تورې حق به څوک ادا کړي چې زه دا توره ورکم او د دې حق هم ادا کړي فاحجم القوم خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه صحابه کرام دي دا ټول خاموشه شول په دې ور بیا چا لاس نه ورته راوغځو د رسول الله د تورې حق څوک ادا کولی صحابه کرامو په زړه کې دا ول چې دا د الله د رسول توره ده دا نو دغونه ایمان هم غواړي نو بیا به په دغونه کلک ایمان باندې به بیا جنګېږي او دا توره به استعمالوي ټول صحابه کرام خاموشه شو په دې وخت کې یو صحابي دی ابو دجانه نومیږي فقال ابو دجانه رضی الله عنه انا اخذه بحقه اے دا الله رسول ما تې راکه د دې تورې چې کوم حق دی دا به زه ادا کړم نو ابو دجانه رضی الله عنه د ده اصلي نوم دی سماک ابن خرشه رضی الله عنه د مبارک لاس ورویل دا الله رسول ما تې راکه چې زه حق ادا کړم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمري صحابه کرامو فاخذه ففلق به هام المشرکین ابو دجانه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدا توره واخیستل او دونه په شجاعت او غیرت باندې وجنګېدی چې د مشرکینو ککرۍ ور باندې دوه ځای کړلې د حدیث شریف د دغه تورو د دې حدیث د ویلو څه مقصد مقصد په دې حدیث کې موږ ته سبق څه پروت دی سبق دا دی چې د ټولو صحابه کرامو په زړه کې د جهاد سره مینه وه او زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی 10 کاله زندگی دا مکمل په جهاد کې تیره شوې ده اسې میمي ډیډي اسې دا بیرندوکي کېدل دا د وام خبرې کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري د خپل وخت پیغمبر دی او د مسلمانانو حاکم دی د مسلمانانو باچا دی او د ریاست مشر دی په خپل مجاهد دی توره یې په لاس کې نیولې او په غزا کې ولاړ او خپل صحابه کرامو ته هم دا درس دی اسې تورې ګرځول او ټوپک ګرځول د شو شا دپاره دا نه دی پکار در ټولو بهترین کس هغه دی چې توره یې واخیستل ټوپک یې واخیستل د الله د دین دفاع یې ورباندې وکړه موږ ته سبق دا دی چې موږ به هم په خپله زندګي کې به هر وخت دا فکر و دا سوچ وي چې د الله د دین دفاع به کوم د الله د دین دپاره به جنګېږم او د هغو خلکو سره به مینه محبت کوم چې د الله د دین خلک الحمدلله رب العالمین د دې امت ابو دجانه هم تیر شو داسې یو لوی فرعون د فرعون ملګری د ابو جهل ملګری هغه یې مردار کړي تاسې به کېدلی سي پېژنئ ابو دجانه که نه پېژنئ نو معلومات یې وکړي چې ابو دجانه دا زموږ په زمانه کې اوس څوک تیر سو دې کم کردار کړی دی الله دې د هغه غذا قبوله کړي د زرونو مسلمانانو مؤمنانو قاتل یې مردار کړي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د الله پر دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې موږ دینداره کړي الله دې موږ د حقاني علماو د نیکانو د صالحینو د حقاني صوفیانو دې الله جل جلاله موږ او تاسو ملګري کړي الله دې د بېدینۍ څخه وساتي الله دې د قدرت دپاره د مال دپاره د عزت دپاره دې الله نه بېدینه کړي الله جل جلاله دې موږ د بېدینو خلکو د الله د دین د دشمنانو محبت دې الله زموږ له زړه وباسي د زړه له کومې دا سوال کوي چې الله د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول وار وویل له مخه در دې چې په فتنه کې ولوېږم بېدینه سم ایمان راسه ولاړ سي الله ستا پر دین باندې قائم و دایم کړي الله دې موږ ته استقامت خپل دین باندې را نصیب کړي